rough سخت. The road is rough and bumpy. سړک سخت او لوړ جوړ دی. سړک سخت او لوړ جوړ دی. satisfy مطمئن کول. His answer did not satisfy me. د هغه ځواب زه مطمئن نه کړم. د هغه ځواب زه مطمئن نه کړم. scream چغې وهل. She screamed when she saw a snake. هغې چې کله مار ولیدو نو چغې یې کړې. هغې چې کله مار ولیدو نو چغې یې کړې. sensitive حساس. She has very sensitive skin. د هغې څرمن ډیره حساس ده. د هغې څرمن ډیره حساس ده. shade سوری. Let's sit in the shade. راځئ چې سوري ته کینو. راځئ چې سوري ته کینو. supplement ضمیمه. Take this supplement daily. دا ضمیمه روزانه خورا. دا ضمیمه روزانه خورا. terror ویره. The city was in terror after the attack. د برید نه پس ښار په ویره کې و. د برید نه پس ښار په ویره کې و. threat دمکی. He received a serious threat. هغه ته یو سخته دمکی میلاو شوه. هغه ته یو سخته دمکی میلاو شوه. victim متاثره تن. The victim was taken to the hospital. متاثره تن روغتون ته بوستلی شو. متاثره تن روغتون ته بوستلی شو. ancestor نیا بابا. My ancestors lived in this village. زما نیا بابا با په دې کلي کې اوسېدل. زما نیا بابا با په دې کلي کې اوسېدل. angle زاویه. The photo looks better from this angle. انځور د دې زاویې نه ښه ښکاري. انځور د دې زاویې نه ښه ښکاري. boot پایزار. He bought a new pair of boots. هغه د پایزار نوی جوړه واغسته. هغه د پایزار نوی جوړه واغسته. border سرحد. The soldiers guard the border. سرتیری د سرحد حفاظت کوي. سرتیری د سرحد حفاظت کوي. congratulate مبارکی. I congratulate you on your success. زستا په کامیابی تالا مبارکی در کوم. زستا په کامیابی تالا مبارکی در کوم. frame چوکاټ. She put the picture in a beautiful frame. هغې انځور په یو ښکلي چوکاټ کې کېښود. هغې انځور په یو ښکلي چوکاټ کې کېښود. heaven جنت. I hope to go to heaven
one day. زه امید ساتم چې یو ورځ به جنت ته لاړ شم. زه امید ساتم چې یو ورځ به جنت ته لاړ شم. Incredible اریانونکي. That was an incredible performance. دا یو اریانونکي کارکردګي وه. دا یو اریانونکي کارکردګي وه. Legend نامتو. He is a legend in the football world. هغه د فوټبال په دنیا کې یو نامتو دی. هغه د فوټبال په دنیا کې یو نامتو دی. Legend قصه. He told me an old legend. هغه ماته یو پخوانی قصه وکړه. هغه ماته یو پخوانی قصه وکړه. Praise صفت کول. He praised her for her hard work. هغه د هغې د مهنت صفت وکړو. هغه د هغې د مهنت صفت وکړو. Proceed مخې ته تلل. We will proceed with the meeting. مونږ به غونډه مخې ته بوځو. مونږ به غونډه مخې ته بوځو. Pure خالص. This water is pure and clean. دا اوبه خالص او صفا دي. دا اوبه خالص او صفا دي. Relative خپلوان. My relative is coming to visit us. زما خپلوان مونږ لیدلو له راځي. زما خپلوان مونږ لیدلو له راځي. Senior مشر. He is my senior at work. په کار کې هغه زما مشر دی. په کار کې هغه زما مشر دی. Silent چپ. Please remain silent in the library. په کتابتون کې چپ اوسئ. په کتابتون کې چپ اوسئ. Sink ډوبېدل. The ship began to sink. کشتۍ په ډوبېدو شوه. کشتۍ په ډوبېدو شوه. Superior غوره. This material is superior in quality. دا مواد په معیار کې غوره دی. دا مواد په معیار کې غوره دی. Surround ګیره اغستل. The police surrounded the house. پولیسو د کور ګیره واغسته. پولیسو د کور ګیره واغسته. Thick موټه. This book is very thick. دا کتاب ډیر موټه دی. دا کتاب ډیر موټه دی. Rape نغښتل. She wrapped the gift nicely. هغې ډالۍ په ښه طریقه ونغښتله. هغې ډالۍ په ښه طریقه ونغښتله. Abroad بهر هیواد. She wants to study abroad. هغه په بهر هیواد کې پړهیي کول غواړي. هغه په بهر هیواد کې پړهیي کول غواړي. Anger قار. His anger was visible on his face. د هغه په مخ قار صفا په نظر راتلو. د هغه په مخ قار صفا په نظر راتلو. Bride ناوې. The bride looked very beautiful. ناوې ډیره ښکلې ښکارېده. ناوې ډیره
ښکلې ښکارېده. brief لنډ. please give me a brief explanation. ما ته لنډ وضاحت وکړه. chase پسې کېدل. the dog chased the cat. سپی پیشو پسې ولګېد. disappoint مایوس کول. his failure disappointed his parents. د هغه ناکامۍ د هغه مور پلار مایوس کړل. dive غوټه کېدل. he dived into the swimming pool. هغه په تالاب کې ورغوټه شو. exchange بدلول. we exchanged gifts at the party. مونږ په پارټۍ کې د یو بل سره ډالۍ بدل کړې. favor ملازه. can you do me a favor. آیا ته په ما یو ملازه کولی شي. fee fees. I have paid my school fee. ما د خپل مکتب فیس ادا کړی دی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.